لنډې دا طالبانو سعید ابن جبیر ناستو دلته حجاج ورته ویلې هلاک سي سعیده ده ورته ویلې هلاک به هغه څوک وي چې له جنت نه لرې وي جهنم ته ځي ما ته ولې وایي چې هلاک سي بیا ورته ویلې ای سعیده ځان ته د یو قتل مختار کس په کوم قسم کې موږ حجاج ابن یوسف ډېر ظالم تېر سوی او تابعین سعیده دی شهید کړی طالبانو خو دا قصه چې علما داسې په زور وزیر ذکر کوي دا صحیح نه ده بیا یې ورته وویلې د سعید ابن جبیر یو مرګ ځان ته مختار که په کوم مرګ نیولو ده ورته ویلې حجاج ابن یوسف ته چې د تا کوم مرګ خوښ چې بیا رب العالمین تا نه جزا واخلي په همغه مرګ دې مړ کړي که ته ما ته وایې خو بېرته بیا الله عز وجل تا ته همغسې جزا ته چې کوم یو مرګ ځان ته خوښوي بیا یې ورته ویلې وي دا خوښوي چې عفو درته وکړم حجاج ابن یوسف ورته ویلې ده ورته ویلې وي که ته د عفو د الله له طرف نه بیا خوښوم او که د تا طرف نه نه ځکه عافي او عفو کوونکی ته نه یې هغه رب العالمین ده بیا ورته ویلې د حجاج ابن یوسف خپلو ملګرو ته وي دا سعید ابن جبیر بوځئ او مړ یې کوي کله چې له دروازې نه ویسته ویښته حجاج ابن یوسف ورته ویلې تاسې ودروئ پوښتنه یې ترې وکړه وایي ولې دې وخندل څومره ځکه مې وخندل ولې دومره جرأتمن یې په الله باندې ښه دي الله ویلي چې په ما ظلم کوي خو الله عز وجل حلم ته ګوره څومره ډېر زور الله عز وجل لري او دي تا ته چې دا لږ زور الله درکړی دی جرأت ته دې ګوره دي تا جرأت ته ګوره او د الله عز وجل حلم ته ګوره دې ته مې وخندل دې طالبانو یو دسترخوان پوستکی راوړ اوار یې که دې مجلس کې او چې اوار یې که نو ورته ویلې مړ یې کوي دی چې کله کېنه او چې سر یې په توره تېر وهه نو ده ویلې وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين مخې قبلې ته واړو حجاج بن یوسف ورته ویلې مخې له قبلې نه واړو